هغه ځای چې افغان میرمنې په سنتي ډول لبنیات تولیدوي. د خویندو د لبنیاتو جوړولو کارخونه چې ټولې کارکوونکي یې ښځینه دي په اونۍ کې 15 ورځې کار کوي. د دې لبنیاتو د کارخونې مسؤلین وایي موخه یې بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابرول و چې ګڼ شمېر میرمنې ورسره کار کوي. دې کارخونې تازه په فعالیت پیل کړی او د کابل په بېلابېلو سیمو کې سیارې غرفې لري چې دغه لبنیات تر کورونو رسوي. ما خواستیم که این کمک با خانم‌های خانه نشین کنیم به خاطر که اونا دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات اقتصادی. د خویندو د لبنیات په جوړولو کارخونه کې بیلابیل لبنیات تولیدیږي. انواع مختلف مربا است. ترشی ما به 2 نوع است فعلا. چتنی است و ترشی مخلوط است. و در بخش لبنیات ما تولیدات مختلف داریم. قیماق است، پنیر است، چکه، ماست است، قروت است، رسملایی است، فیرنی است و شیر برنج داریم. په دې کارخونه کې اوس مهال هر څه په سنتي ډول جوړیږي، خو هڅه کوي که مالي ملاتړ یې ترلاسه کړ نو هغه ماشینونه به هم هیواد ته راوړي چې د لبنیاتو په برخه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. با تقاضا خواست ما از دولت و ارگانهای حمایتی ای است که در این بخش که خانم‌ها کار میکنن حمایت مالی و حمایت نقدی شون. کومې ښځې چې د لبنیاتو په دې مرکز کې کار کوي وایي تر دې وړاندې له سختو مالي ستونزو سره مخ وي، خو اوس خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. و از وقتی که در این شرکت ما آمدیم پرسونال ما از نگاه ذهنی و روحی بسیار خوشحال هستیم. از نگاه اقتصادی هم همون ناشه که با ما میتن توصیه کردن شکر است 1000 بار، اما از نگاه روحی از لحاظ روانی و چیز بسیار خوش هستیم. خدا کنه همیشه پیش بره و سر ما کدام کویدات دیگر نداره. فعلا خوب خوشحال هستیم بسیار. زیاد خوش هستیم از وقتی که موقعیت که آمدیم اینجا 4 ماهی که میشه ما در اینجا کار میکنیم، یعنی از اون حالتی که ما داشتیم سابق در خانه از اون حالت زیاد تغییرات آمده در زندگی ما. د خویندو د لبنیاتو جوړولو کارخونې په داسې حال کې 44 ښځو ته د کار زمینه برابره کړې چې د کاري محدودیتونو له امله په کور ناستې وې او له ناوړه مالي وضعیت سره مخ وې.